کې مزدنه کړل. سورة الاخلاص دا هغه عظیم سورت ته چې درېیمه حصه د قرآن ده. که چا لس ځلې تلاوت کړل لکه درې ځلې چې ټول قرآن ختم کړی وي، رسول الله وایي قصر به الله په کور په جنت کې ورته جوړ کړي. او که چا له دې سورت سره مینه وکړه الله به د دې مینې او محبت په بدل کې، یعنی د تلاوت او په معنا یې ځان پوه کړل، په مقصد یې ځان پوه کړل، الله جل وعلا به په جنت کې دته څه شی ورکړي، دې په بدل کې به جنت ورکړي. قل ووایا کل وخوره، نو کل ما وایسته کای کل وایسته کل هو الله احد وخوره الله یو ده، دای معنا رزیخه. او که قل هو الله وایسته قل ورته ووایا هو شان داده الله احد، الله ایکی یو ده. الله څه شی ده؟ ایکی یو ده. یو ده. الله په ذات کې یو ده، الله په صفاتو کې یو ده. په ټوله دنیا کې داسې کافر نه راغلی مشرک صیغه دی ویلي چې په اسمان کې دوه خدایان دي. داسې کافر له آدم علیه السلام نه تر نن زمانې پورې تر قیامته پورې به نه راسي او نه راغلی دي چې په اسمان کې دوه خدایان دي. د الله په ذات کې چا شریک نه ده کړی، د الله په صفاتو کې شریک جوړ شوی دی. د الله په صفاتو کې به شریک نه پیدا کوي. الله په ذات کې میو ده، په صفاتو کې میو ده. شیا ولی مشرکین دي ځکه دی الله صفات غیر الله ته ورکړي دي. شیا رافضان ولی مشرکین دي ځکه دی الله صفات امام علی ته ورکړي دي. دی الله یو صفات چې دی غیر الله ته ورکړل دا سړی مسلمان نه ده. اوس مدد په فوق الاسباب کې دا صفات دی چا ده؟ الله. دی الله. اوس کدی دا صفت غیر الله ته ورکړل دا سړی مسلمان نه ده. رزق څوک ورکوي؟ الله. اولاد څوک ورکوي؟ الله. مرګ څوک راولي؟ الله. ژوند څوک ورکوي؟ الله. وغیره وغیره صفات څوک ورکوي؟ الله. تر پایه نو دا صفات دی رب العالمین جل وعلا دي. چې په دې کې دی یو صفت غیر الله ته ورکړل دا سړی مسلمان نه ده. اوس ګوري هر شی نه ست پوښتنه وکړه امام حسین دی اوس اوري حاضر و ناظر او علي حاضر و ناظر رضی الله عنهم او دا صفت دی رب العالمین جل وعلا د سپهار ځای کې دی تا اواز اوري. اما امام علي رضی الله عنه خپل مخ کې څه شي نه لیدل، خپل شاته څه شي نه لیدل وغیره وغیره. نو شایسي مشرک ده مسلمان روافض مسلمان ندي په امدغه وجه باندې نه دي چې الله صفات غیر الله ته ورکړي. الله احد الله ایک یو ده. اوس ګوري دا سورۃ الاخلاص یو توان دا سورۃ الاخلاص ترجمه کړی روافض توان دا سورۃ الاخلاص نور ارس پرې دا سورۃ الاخلاص کې فکر وکړه الله په ذات او په صفاتو کې یو. کروافض مسلمان سي یا شیا مسلمان سي نو بیا عیسویان خو په سر کې مسلمانان دي. هو نو ولی شیا وای موږ د عیسویان درته خیم عیسویان نصارا هغه وای موږ له الله سره دومره مینه لرو چې په دې مینه کې وای عیسی علیه السلام دی الله زوی جوړ کړی ده. نو موږ د الله مخالفت نه ده کړی. ها بالکل هو متوجه یې کنه یې تر مهرباني. مسیحیان نصارا وای موږ له الله سره دومره مینه او محبت لرو چې دی الله زوی مو وای عیسی علیه السلام جوړ کړل. لیکن الله قرآن کې څور ته وای لقد كفر الذين قالوا ان الله الثالث ثلاثه. بلا شك داخل كافران سول. اوس ګوري شیا وتوای چې تاسو مشرکین یاست دوی به وایي سینه. نو سوال په دوی باندې دا د چې تاسو د ابو جهل په منځ کې فرق څه شي ده؟ دوی وایي چې ابو جهل مسلمان نو خو زه هم تاته دا وایم ولی مسلمان نو ځکه له هغه له بوتانو مدد غوښتل. تیله چا غواړي؟ خو تیله قبر غواړي. د بوتو د قبر څه فرق؟ ها هیڅ فرق نشته. ته مو وایي چې زه علي رضی الله عنه نه مدد غواړم واسطه کوم الله ته، قبرونه واسطه کوم الله ته. ابو جهل هم ویل وایي لات و منات و عزت د بوتان واسطه کوم الله ته. قرآن وایي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. ابو جهل د مکې مشرکین ویل موږ د بوتانو عبادت نه کوو مگر واسطه یې جوړو الله ته. څه شی جوړو؟ واسطه یې جوړو. د مکې ټول مشرکین او سلول کفار مشرکین ول د الله په وحدانیت ایمان درلودل، په ربوبیت د الله ایمان درلودل،
په الوهیت د الله یې ایمان نه درلودل. اوس قل هو الله احد، الله په ذات کې یو ده، په صفاتو کې یو ده. الله جل وعلا دا نمونه دي الله سری، دا صفتونه دي رب العالمین جل وعلا دي، فعلی صفات دي رب العالمین جل وعلا دي، وغيره وغيره. دا تاتا جائز ندي سيدي غير الله تورك. وس مثلا الله حاضر او ناظر ده، وس رسول الله حاضر وناظر ده بأواز ده السرع سر هو فارسي بالکل. ناظرم دي دا صفت دي الله ده. وس مثلا تاسو خوس په لایف کې ما دا د ناظر یاس راته ګوري، اوس له لایف نه لاړسته بیا زه تاسو ته ویلی سم چې ناظر یاس ماته نه، خیر نه، دا د مؤمن مسلمان عقیده نه ده. نو د الله جل وعلا صفات یا علي مدد یا ابو بکر مدد یا عمر مدد، دا شرک اکبر ده. که څوک داسې عقیده لري دا مسلمان نه ده. ای پلانی بابا را ورسېږي، ای پلانی بابا صحت راکړي، ای پلانی بابا مدد مې وکړي، ای پلانی بابا له مشکل نه مې وساتي، ای پلانی بابا، ای پلانی قبر، ای پلانی او پلانی پلانی، دا د مسلمان عقیده نه ده. دا د مؤمن مسلمان عقیده نه ده. د مؤمن مسلمان عقیده دا ده وقال ربكم ادعوني استجب لكم. الله وی لمانه بسوال کوي، لمانه به غواړي. واياك نستعين، الله جل وعلا خاص بلمانه مدد غواړي. فاذكروني اذكركم، الله وی خاص لمانه بس شي غواړي، ما به یادوي، لمانه بسوال کوي. الله الصمد، الله بنیاز ده، الله دي چا پروا نه لري. الله جل وعلا دي چا پروا نه لري. کدا ټول دنیا مسلمانان سي دي الله په خدای کې زیادت ناراضي، کدا ټول دنیا کافر سي دي الله جل وعلا په بچي کې کمبوت ناراضي. شک کټول عمر الله ته په سجده پریوزي، خپل ځان ته د نجات ورکړی ده، دی الله جل وعلا دي تا پروام نه لري. الله جل وعلا چاته مرګ راولي، ژوند ورکوي، الله دي چا پروا نه لري، دي چا قصه کې نه ده. الله بینیاز ذات ده. الله څه شي ده؟ بینیاز ذات ده، خالق ده. نو رب العالمین جل وعلا صمد ذات ده، احسان به ورباندې نه باروي. ولا المنځ مې وکړل، لس کاله مې عبادت وکړلو، پلان او بیا هم په تکلیف کې راګیرم. نه بعضې خلک داسې احسان باروي په رب العالمین جل وعلا باندې. بالکل وای وګوره د رب عبادت کوم بیا هم تکلیفونو کې راګیرم، وګوره المنځ کوم بیا هم په تکلیفونو کې راګیرم. دا احسان دی په رب مه باروه. الله د دغه سجدې او د لمانځو دې ته د رب هیڅ ضرورت نه لري. الله جل وعلا په خدای کې څه شي نه زیاتېږي او نه څه شي کمیږي، بې پروا ذات ده. الله د چا په مرګ نه خفه کیږي، الله د چا په ژوند نه خوشاله کیږي، وغیره وغیره. یو څوک داسې ووایي لکه نه د موږ داسې خلقو کې رواج ده، وایي ولا نن تندر اسمان نیولی، ولا پرونه پلانی پیر صاحب مړ شوی ځکه د لمر تندر نیولی ده، تور شوی ده. نه الله اکبر. داسې ډېرې قصې همداسې راځي، داسې ډېرې قصې همداسې دي. په پښتنو کې ډېر رواجونه دي، که په دې اوس غږېږو د ډېرو خلکو سره مغزه خرابي. لم یلد ولم یولد. لم یلد، الله جل وعلا اولاد نه لري. ولم یولد، او الله جل وعلا مور او پلار نه لري. اسانه ترجمه یې زده کړئ. بشک لم یلد، الله جل وعلا اولاد نه لري. ولم یولد، الله جل وعلا مور او پلار نه لري. ګوریا عیسویانو عیسی علیه السلام دومره ومنل، دومره یې لوړ کړل دي الله زوی جوړ کړل. بالکل. روافضو علي رضی الله عنه دومره لوی کړل دي الله مرتبه ته ورسول. عیسویان خو یو څوک گزاره کوي دي الله مرتبه ته عیسی علیه السلام نه درسولې، بلکې وای زوی ده.
روافض علي رضی الله عنه امام حسین علیه السلام دومره لوړ کړل چې تر الله مرتبه ته دی الله چې کومه مرتبه ده د دوی امام دا مرتبه ده. ځکه ما تاسو ته ویډیو لګل هغه ویډیو کې که تاسو پیدا کړله وای دی الله او د امام علي په منځ کې فرق څه شي ده وای فقط یو دوه فرقونه دي دا وای پیدا سوی ده الله نه ده پیدا سوی نور وای د اسمانونو سي پیدا سوی دی علي د پکې ځمکې پیدا سوی علي د پکې انسانان پیدا سوی علي د پکې نصارا داسې عقیده په خدای قسم کړي نصارا نه دي امداسي عقیده په الله قسم کړي لیکن دغه خلق د دوی په کتابونو کې راځي او دا زه په ثبوت سره درته ښیم وایي کله چې الله جل وعلا فاطمه او علي او رسول الله پیدا کړل نو الله دا د خپل مخلوق ټولې چارې دوی ته ورکړلې چې ای علي اوس ته په مخه بیایي الله ستړی سو العیاذ بالله استغفر الله الله دوی ته په مخ ورکړي چې زه په خیر الله اولاد نه لري ځکه الله جل وعلا اولاد هغه څوک باید ولري چې هغه اولاد ته ضرورت لري الله جل وعلا خو نه میراث لري نه الله جل وعلا ضرورت لري چې کومک وکړي مرسته یې وکړي نو اولاد خو انسانان ورته ضرورت لري چې یو بل خلیفہ جوړ شي یو راتلونکی جوړ شي دا به مړ کېږي هغه به پاتې کېږي میراث به ورته پاتې کېږي وغیره وغیره یو بل انسان کومک وکړي مرسته یې وکړي بوډاواله په انسان راځي مرض راځي تکلیف راځي الله جل وعلا دې ټولو نه پاک الله جل وعلا هیڅ شي ته ضرورت نه لري اولاد تم رب العالمین جل وعلا ضرورت نه لري ولم يولد او الله جل وعلا مور پلارم نه لري سله چانه پیدا سوی وي ما درته ویل دا صورت کله را نازل شول د مکی کوپار راغلل پښتنه جنې وکړه یا رسول یا محمد د تا د خالق څوک ده د تا رب څوک ده مور پلار استنسته اولاد استنسته نو دا د هغه په جواب کې دا صورت را نازل شوی ده ښه ولم يولد الله مور پلارم نه لري لچانه د پیدا سوی الله لکوم سوی ده الله ولی مور پلار نه لري الله بل خالق لري بل چا پیدا کړی نه خیر ځکه خالق ده ګوري خالق وي مخلوق وي خالق ته به مخلوق په فکر نه ګوري اسانه خالق ته به مخلوق په فکر نه ګوري ځکه د موږ ډېر سیکولرانو ملحدین په خپل هغه مخلوق په فکر خالق ته ګوري دا فکر کوي چې الله یعنی د مخلوق په نظر یا په صفت خالق تم ګوري دای کو ګوري چې خالق وي خالق پیدا کون کوي خالق پیدا سوی نه وي او بل دا قانوني سببي نه ده قانوني سببي د ټول انسانيت سور باندې اتفاق ده هغه تسلسل باطل غني تسلسل نه ده لکه مثلا پلار لرم هغه پلار لري بل یعنی که الله جل وعلا خالق ده هغه بل خالق ولري بل خالق هغه بل لري هغه بل لري د تسلسل وای او دا تسلسل په قانوني سببي کې باطل ده ځکه نو بیا خو نه ختميږي پایان نه لري دا خالق ده بل خالق ده یعنی اوس ګوري یعنی دغه الله جل وعلا د مو تاسو کوم رب ده او واحد ذات ده لا شریک ذات ده لم يلد ولم يولد ده دا بل الله لري بل خالق لري پیدا کړي هغه بل خالق چیرې ده پټ ده ولې خپل خدای نه د ښکارا کړي سینې د ښکارا کړي نو خو بیریږي به بیرون کوي خالق جوړېدلی سي نه سي جوړېدلی اوس وګورئ داسې ډېر سوالونه راځي که چیرې الله جل وعلا بل خالق درلودلی نو هغه بل خالق چیرې ده کوم ځای ده ولې ځان نه ښکارا کوي مخلوق یې چیرې ده هغه څه کړي دي ولې خپل قدرت نه ښکارا کوي دا ټول شیان اوس مثلا بعضی ملحدین په دې کې سوال کوي وای الله جل وعلا څنګه بل خالق نه لري مور پلار نه لري لنر پیدا کېدلی سي نه ښه زه به تاسو ته په دې دنیا کې یو مثال درکړم تاسو بیا په دې باندې ډېر ښه پوهېږئ ابابیل جان موټر راوله د ما یو ملګری د هسپتال ته بیایو ته راته وایې ښه صحیح قرشي راغللې هو ښه درځه ډاکټر ته زه چې جانان جانه ډاکټر صاحب ته به ډاکټر سي ډاکټر صاحب دا بیده ده لکه سي کوزې کړه چې وزو خبرو کړو جواب درکړو واکسن وه اوس مریض مو راوستل د جانان ته مو ورننه ایستل دا د ما نارینه ملګری مې د مریض د ورغلی ده اوس دغه جانان ډاکټر راووته له دې مریض نه
نو ما دغه بابل جان ته وویل چې راځه ډېر ډاکټر صاحب ته ورسو چې څنګه ورغو ډاکټر صاحب ته مو وویل چې ما د دې ملګري څه شی پیدا سول عجیبه ده یعنی یو عاقل انسان به ماته په دې وخت کې څه وایي یعنی د بعقل ګمان وکي قاری سي محترم عقل لیونای احمق براته وایي چې او بیخ دی ونوزه یو خو نر ده هغه مریض ده بیا د نر نه اولاد نه پیدا کیږي بیا چې کله اولاد نه پیدا کیږي ته د نر او د ښځې پوښتنه څنګه کوي چې نر جنې پیدا سو که ښځه جنې پیدا سو نو د الله جل وعلا په شان کې چې څنګه د انسان په پیدایش کې ته په یو چا دغسې بیعقل د احمق انسان فکر کوي نو د الله جل وعلا په ذات کې بیا دا انسان به څومره احمق او بیعقل چې الله چا پیدا کړی دی الله ولې اولاد نه سمور پلار ولې نس بالکل قاری سي محترم بیا خو خالق نسو نو خالق ده د خالق په ذات کې فکر کول په شریعت کې جائز نه ده بشک د خالق په ذات کې فکر کول جائز نه ده د خالق په مخلوق کې به مؤمن مسلمان فکر کوي بشک نو وګورئ د خالق په مخلوق کې به فکر کوي د خالق په ذات کې به فکر نه کوي ځکه تا ته الله دومره عقل درکړی چې د الله په ذات کې فکر وکړي نه تا ته الله دومره علم درکړی چې د الله په ذات کې فکر وکړي نه تا ته الله دومره بصیرت درکړی چې د الله په ذات کې فکر وکړي هیڅ کله نه اوس ګورئ د هر انسان عقل محدود ده علم محدود ده بصیرت محدود ده بشک الله غیر محدود ده نو کله وخت کې چې دغه محدود په غیر محدود کې فکر کوي دا د بیعقل او د جاهل انسان فکر وي بشک